د کابل دغه دوکانونه که پر وچو میوو ډک دي خو د سودا بازار یې سوړ دی. په دې دوکان کې 90% ایښودل شوي وچې میوې د وطني باغونو دي او د پیر سوړ بازار لاملونه یې بیا متفاوت دي. معمولا له اخترونو څو ورځې وړاندې د وچو میوو پر دغسې دوکانونو وار نه وي ځکه خلک د اختر لپاره ترې سودا اخلي. دې دوکان ته د اختر لپاره د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت سودا د پلور په موخه راوړل شوې ده خو تر نن ورځې یې یوازې د 8 لکه افغانیو سودا خرڅه کړې. دوکانداران د کمرې مخې ته له مالان میډیا سره خبرو ته زړه نه ښه کوي خو وایي چې د سوداو پر دې حال شکر وباسي. له دوکان د باندې هغه کسان چې د سړک پر غاړه توکي پلوري که څه هم راضي دي خو وایي مزدورۍ یې لګې شوي دي. خب ما خو ازت کار نمیخوایم که تو برام کار کنی. یه مصاحبه با کلام چیسته؟ کار است. کامیابی شما. که څه هم د اختر په ورځو کې ډیری خلک کورونو ته د سودا پر اخیستو بوخت دي خو ځینې نور بیا له وچو میوو د ډکو دوکانونو په څو قدمونو کې د لاس مزدورۍ په تمه ناست دي. دا موچي وایي په دې تمه راوتلی چې ګوندې نن به یې د تیرو ورځو په پرتله مزدوري ښه وي. کار نو شروع کردی یا پیش هم در کجا؟ نه 6 سال است که نمی کارم است دیگه کار ندارم. دمی 15 روز مزدوری و کار چی رقم بود؟ والا مزدوری یعنی که همیشه و صبح تیل میشه. په افغانستان کې د اخترونو پر مهال خلک د خپلوانو او ملګرو کورونو ته د مبارکۍ په موخه ورځي او په کورونو کې د ډوډۍ ترڅنګ له چای سره یو ځای وچه میوه هم خوري. د اختر په څیر د خوښیو په ورځو کې د میلمنو مخې ته د وچې میوې ایښودل په افغانستان کې د میلمه پالنې غوره او سالم فرهنګ دی.